سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او د عافیت جامې پرتاني ملګرو. په نن ویډیو کې دا طریقه ده څنګه کولی ډیش ټي وي یا هماغه کاسه چې موږ تلویزیون لپاره کوو د موبایل په وسیله عیاره کړو. ډېر اسانه او ایزي طریقه ده، بالکل په ثبوت سره درښیم چې موږ څنګه کولی شو یو ډیش ټي وي یا هماغه کاسه چې موږ تاسو ډیش ورته وایو هغه یې عیار وکړو. ملګرو دې ته خپل ډایرکټر ته ضرورت ده، هغه باید ولرو. که چېرې تاسو هغه هم نه لرئ هېڅ مشکل نشته. که چېرې تاسو سره موبایل وي یو اپلیکیشن ده زه تاسو ته ښیم. که چېرې تاسو سره هغه موجود وي تاسو په ډېر ایزي او په اسانه کولی شئ خپله محوره عیاره کړئ. هغه که هر محوره کوئ، که قیاست ته یې کوئ، که هارډویر ته یې کوئ، که هر محورې سره یې عیاروئ په ډېر اسانۍ عیارولی شئ. نو ویډیو له لاسه مه ورکوئ، ویډیو ستر پای پورې وګورئ. نو که چېرې مو ویډیو خوښ شوه او په آینده کې هم غواړئ داسې ښې خوندور معلوماتي ویډیوګانې وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ملګرو، دلته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده، هغه باید تاسو سره ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ لینک یې تاسو ته په لومړي کمنټ کې هم درکوم او کولی شئ تاسو د ما د ویډیو ډسکرپشن څخه همدارنګه زما ټلګرام له چینل نه هم ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن نوم د سټلایټ ډایرکټر په نوم دغه یې په تاسو ور ډاونلوډ کړئ. کله مو سټلایټ ډایرکټر ډاونلوډ کړئ د دې څخه ملګرو تاسو به داسې لاګین راخلاصه کړئ. کله مو چې راخلاصه کړه دلته پاس درې ډاټه د ملګرو په دغه درې ډاټو باندې کلیک کول، ته سکرین لیکلی سکرین باندې کلیک کوو. دلته لیکلی سټلایټ، دلته تاسو خپله یو سټلایټ یعنې کوم محوره کې تاسو غواړئ دا عیار کړئ. زه دا نیاست ورته انتخابوم. هغې نه وروسته بیا راځو ملګرو دغه درې ډاټ وهو، دلته سکرین لیکل ته لیکلی. کله هم ستاسو دا ووهم ملګرو، ګورئ ملګرو دغه یوه نقطه چې دلته تاسو ته ښکاري دا چې دا د ده او بله نقطه ملګرو د چي د خپله د ډیش ده. نو دا یوه نقطه به تاسو ملګرو داسې کوئ نمبې په سر به دروئ پورې ملګرو هغه د مرګ کېدای شي آواز ورکړي. دا څو خطې دي ملګرو او بل دا سپین خط باید څنګه دا سره کېږي. د سپین خط او د نو کله چې د سپین خط او د سور خط د شین خط کې مخامخ سیده سره نو تاسو کاسه څنګه نیاست محورې سره عیارېږي. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ خپل ټي وي په ډېر اسانۍ باندې عیار کړئ. نو په همدومره اسانۍ باندې ملګرو تاسو کولی شئ خپل ډیش ټي وي کاسه عیاره کړئ. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې او ښه مو زده کړې وي. ملګرو دغه اپلیکیشن لینک تاسو زه په لومړي کمنټ کې هم درکوم او تاسو کولی شئ زما د ټلګرام چینل څخه هم دغه اپلیکیشن څنګه کوئ را ډاونلوډ کړئ. نو دا وه زموږ نن ورځ ویډیو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې او ښه مو زده کړې وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور ویډیو ته تمه کوم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.